الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الميتة والأصنام. طالبانو زموږ اوله مرحله شروع ده ان شاء الله. خدای دې توفیق راکړي. ټول به دغه شان وایو چې د کومو شانو بیه جایزه ده که د کومو شانو نه ده. تر ټولو مخکې اوله خبره دا کوو چې پر کافر باندې د مسلمان بیه څنګه ده. په هر هغه شي کې که اذلال ذلت د انسان د مسلمان راتلی هغه بیه جایزه نه ده پر کافر باندې. لکه مسلمان مریض سره پر کافر خرڅوي، خو په مریانو کې ځکه نه غږېږو چې اوس پر شروط اسلام یو مریان نشته. هغه موږ در مخ خبره درته کړې وه چې هغه اوس هغه نشته. هغه بیا په بل ځای کې بیا تفصیل وکړو، خو مرۍ کې خبره نه کوو. دوم لمبر خبره دا راواخلي ما چې دا ول په دې کې زده راغلی قرآن عظیم شان خرڅول پر کافر څنګه دی. تر ټولو اوله خبره کومه قرآن عظیم شان او کتابونه د تفسیر او د فقه خرڅول. شافعیه او حنابله وایي چې مطلق بیه باطله ده. احناف او مالکیه بیا دا وایي چې یا جایزه ده. زما خبرو ته غوږ نصیب چې خدای په دغه الفاظ باندې سر خلاصوي. نفس بیه جایزه ده. زموږ علما دا وجه وایي پخوا زمانه کې چاته قرآن عظیم شان بیا د ځان سره مجاهدینو نه ملګري کولی، قرآنونه ډېر کم وه او په خلکو کې راسخ هم ډېر نه وه. امکان لري چې کافران په دې کې تبدل وکړي، په دې کې څوک وکړي تبدل. اوس خو هغه کار نشته، خو بیا هم نادره دا ده که چیرې کافر باندې د خرڅ کوي مسلمان پر خرڅ کوي دا خبره نشته، خو بیرته کافر په دغه امر کېږي چې خپل د ملکه بیا باسي، خپل د ملکه بیا څوک یې هغه باسي. د دې معنا دا نه ده چې بیه نشته، بیه شته مګر لیکن خو هغه د ملک څخه بیا دی خامخا باسي چې حالت یې ونه کړي، سپکتیا ونه کړي. دا په اصل کې د دې هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه اصل حدیث دا دی چې عمر رضی الله عنه وایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یسافر، چې سفر وکړي بالقرآن لا ارغد العدو یا یسافرو ایسافره، چې سفر وسی یا سفر یو څوک وکړي هغه مځکې ته د عدو بخاري په 129 باب کې او مسلم په 130 باب کې راوړي. لیکن دا هلته چې د ځان سره موړي که چې د شوکت و دبدبه هغه و چاته و کافرانو ته داسې نه چې قرآن عظیم شان بیا څوک بد. لیکن خو یوې خبرې ته ګورئ، د الله رسول په دغه باندې امر شوی دی چې ته قرآن عظیم شان دغه تم ورسوه کافر ته. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. هغه طالبانو ورته ګوري چې تا ته نازل شوي دي من ربک، دا فرق یې نه دی ورکړی چې ته دغه ما نزله ته ورسوه. هغه طالبانو ورته ګوري څنګه دی بلغ ما انزل الیک، دا نه دی ویلي چې کافر ته یا بل ته، بلکې هر چا ته ورسوه. دا هغه رقم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه روایت خیر الناس من تعلم القرآن وعلمه. امر ته دا نه دی ویلي چې هغه چا ته ورسوي، که کافر یو که مسلمان. نو ښه خبره طالبانو دغه ده چې دغه الفاظ ته سجده کوي وایي کافر چې دا مسلمان پر خرڅ کې نفس بیه خصوص او اولا خو نه ده، خو نفس د بیې نفاس راغی، خو که چیرې دی بیا جنوب یې لاس وروړي. کافر په اکثره وخت کې جنوب حواله په قرآن کې وایي چې لا یمسو الا المطهرون. نو د دغه وجې څخه پام ورته وکړي، دا امیر د دې بیرته امر کوي دا کافر چې د ملک یې وباسه، د چا چې وباسه د ملک. او که کافر بیا غسل وکړي بیا روا به ورته چې قرآن راواخلي په لاس
کیسه پر دې باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خو را روانو چې نبی علیه السلام ته ضرر ورسي پر لارې هغه دا خبر شو چې زما خور یې مان راوړی دي. دلته چې راغی آیات یې واورېدی خو خور یې واخښه یې وواله. تر دغه وروسته ورته موږ ته قرآن راکړي. هغه ورته ویله ول تا ته موږ په لاس نه درکوو ته خو هغه یو جنوب یې تر څو چې غسل ونه کړي. ما په خبره مو سر خلاص وکړ ډېر پام به کوئ. اخر را ولاړ سوله برایه چې د غسل وکړي او داسې تازه کړي بیا ورکړي. دا بدایي سنایه جلد اول و 13 صفحه او بحر رایه کاتم جلد 211 صفحه. او دې خبرو ته پام وکړي چې دې ځای باندې سر خلاص. قرآن عظیم شان یوازې کرامته و هغه داسې بې عزتي چې کېږي نو داسې بې عزتي کرامته و پر مکه مکرمه وایي حمله وکړه د قرآن عظیم شان هغه په ورکو بیا اودس وچاو. دا مخکې د حمله راغلی ده مخکې دا کار شوی نو دغه دپاره ښه کار خو نه دی چې پر خرڅ کړه چې خو که چیرې پر خرڅ کړه شي ځکه تعلیم د دوی دپاره هم دی چې دوی ته سړی تعلیم وکړي. تعلیم د دوی دپاره هم شته چې موږ ورته وایي او کتابونه وایي ډېر زموږ کتابونه دغه وایي پروا نه کوي بیه د دې دپاره روا ده وایي دوی که څه قرآن د خدای په کلام نه مني خو په دې مني چې دا فصیح کلام دی په دې مني چې دا بلیغ کلام دی. د دغه وایي چې دوی کتاب ته درناوی لري دا کتاب ته درناوی لري چې دې ډېر فصاحت او بلاغت شان ویل نو په دغه وجه باندې دا بیه څوک د بیه جایز دا خو قرآن شو. خو هغه دا دی طالبان دا مې درته وویله چې هغه بیرته په خروج امر کوي چې دور سره ونه کړي نفس بیه. دوهمه باس بیه د صلاح ده. د صلاح او هغه شی چې صلاح جنې جوړېږي لکه وسپنه لکه دا شان دا بیا وروسته په بل باس کې پرته کې راځي. اتفاق راغلی د دې پر حرمت چې دا بیه نه ده جایز. لیکن په دغه کې اختلاف دی. حنابله او شوافیه وایي چې بیه سره باطله صحیح نه ده. طالب ګوره دې ځای ته پام کوئ. او انیپیا دا وایي چې بیه منعقده ده بیه منعقده ده. او اوس نو ښه خبره وایي دا ده چې په حال کې د هدنې د صلح د حربي کافر سره ګوره پر حربي کافرانو په صلح کې او دغه رقم په غیر صلح په دواړو کې ناجایز ده. حتی که مستعمل کافر راغی که مستعمل کافر راغی پر هغه بیا هم نه خرڅوي که هغه چیرې ستا دا ګمان و چې هغه یې وړي د باندې چې هغه یې وړي بېرته وچا ته حربیانو ته دا مستعمل یعنې د پر خرڅ دې هم کړل معامله دې ورسره وکړه چې دی په لاس بیا نه ورکړي. او پر ذمي کافر خرڅول جایز دی پروا نه کوي خو په دغه شرط چې دی درته وچا ته نه وړي حربي کافر ته نه وړي چې دی درته چا ته نه وړي حربي کافر. ډېر به پام کوي طالبانو دغه ځایونه داسې دی شام پکښې راځي چې باره د احکام پره درته معلوم شي. دا یې هغه دومره څوک سو صلاح سو دغه رقم وسو یوازې دوی نه دي بلکې دا پر بغاتو خرڅول هم نشته پر باغیانو چې هغه اسلامي حکومت ته پورته وي پر هغو باندې خرڅونګه د صلاح او پر هغو دغه شي چې صلاح جن جوړېږي هم ناجایز ده. لیکن ما چې زموږ د امام صاحب پر مذهب باندې دا بیه منعقده یعنې نافظه ده نوره حرامه ده پر حرمت اتفاق دی. ډېر پام ورته وکړئ طالبانو. دغه یې بله د صلاح حکم پردر معلوم شو او پر ذمي کافر په دغه شرط راواو چې خارج ته نه واردولی حربي کافران او مستعمل که پر خرڅ هم کړله لیکن چې دی وتی بېرته بېجن راګرځي. او کافر که صلح ورسره سوي ماهد کافر وي چې هغې د باندې دی خپل په دریاب کې چې خو صلح سره سوي هم بیا نه پر خرڅوي. کله که یې ضرر جنې درلودې خو اکثره دا دي چې ضرر جنې لري. دا یې بل طعام خوراکي شی یا شراب پر کافر څنګه دي چې خرڅوي. طعام دا خوراکي شي طالبانو دا یو هغه ځای دی چې خپله دارې حق ته ته پاویزه ورغلی هغه وخت خو پروا نه کوي حلال شي. دوم دا دی طالبانو چې ستا ذمي کافر دی ستا په وطن کې اوسېږي دا هم پروا نه کوي. دریم دا دی چې هغه کافر دی چې تا معاهده ورسره کړې ده پر هغه هم پروا نه کوي. او د دې سماچه وه که چیرې حربي کافر و تا معاهده هم نه ورسره کړې ستا پر ملک یې حمله کړې وه یا راولاړ سو بغلط و پر دغه به چې هر قسم معاونت وي د ده ته ما درته ګورې چې هر قسم معاونت وي ده ته فایده وي دغه خرڅول حرام دي ناجایز دي. حتی چې شنګ هم حتی دا خوراکي شی پر خرڅول هم
حتی ډوډۍ د نانوایي څخه پر خرڅول هم، حتی کالي پر خرڅول هم، حتی چې یو شی دا شاو دا خو ګټه د چا د کومک دپاره دی، د دوی د کومک دپاره چار شی دا ته پام وکړئ. اکلیل هغه په شپږم جلد هغه 244 صفحه کې، پر څلورم جلد 244 صفحه کې. ما په خبره مثال خلاص وکړم، نو خلاص په دغه به انشاءالله پوهېدلی یاست. هغه شی چې دوی هغه راولاړېږي پر مسلمانانو باندې کوي کېږي، هغه بس بالکل څوک نه دی جایز نه دی. خو دغه ځای ته ډېره غټه خبره ده. هر هغه شی چې کوي زما خبرو ته غوږ نسئ، طالبان ورته ګورئ. بس لنډه خبره دا ده، که داسې شان وه دا شان بیا و طالبان ورته ګورئ چې د دوی قوت یې نه راوستی نور وه. دا ډېر ځله داسې وي طالبانو چې هغه پر مصلحت باندې بنا دي، مصلحت مفوض دی و امیر ته. که چیرې امیر راولاړ کسو هغه دا وویله چې دا پلانی شي پر خرڅ کوي پر خرڅ کوي، که دا پلانی شي پر خرڅ کوي بیا و پر زما په خبره باندې خلاصو. دا حکم بیا د چا سو؟ هغه د صلاح سو، دغه د طعام سو. د طعام ګورې دریم حکم، اول د مصحف و، دوم د چاو د صلاح و، دریم د چاو هغه د طعام. د عربي کافر سره طالبانو ډېره سایه ده. څلورم حکم د ایکار د مځکه وسرای سړی پر کافر خرڅوي که نه خرڅوي. اول دا په جزیرة العرب کې دی، طالبانو دا په اتفاق حرام دی چې پر خرڅوي. کله کافر پکښې وسیدی د کافر د وسیدو دپاره، ځکه د الله رسول وایي لا اخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيها الا مسلمه. د الله رسول وایي زه به یهود و نصارا د جزیرې څخه د عربو باسم، هېڅوک به نه پرېږدم، موږ نه مسلمان پرېږدم. سیر کبیر دا طالبانو هغه په څلورم جلد 103 هغه 23مه صفحه کې ډېر په خوند راوړی ده. جزیرة العرب کومه ده؟ زموږ د عناب پر مذهب یمن پکښې داخل دی، زموږ د عناب پر مذهب بحرین داخل دی، شام داخل دی، د عراق منطقه داخل دی. د عراق څوک دی؟ د عراق منطقه. په دغه علاقو کې به کافر چې ووسېږي کافر به نه پرېږدي. دا تقریبا په اتفاق دی. خو دا نور علماو بیا صرف حجاز ولي، شافعه او حنابله صرف حجاز وایي. حجاز هغه نه بیا دا ځینې وتلي زموږ خو ډېره سوریه پکښې راځي، هغه بیت المقدس پکښې راځي، بحرین راځي، یمن راځي، د عراق منطقې راځي، دا شان پکښې راتله. نور مذهب خپله خو نو تېسته خبره مو زده شو. دا خو که سرای و ځکه دی پکښې وسېدی، دا خو او که سرای نفس د تجارت د دکان دپاره رانیوئ، دا ځای که څه چې زده شوه بله به نو په خبره باندې خدای په دې خبره باندې پوه شي. که د تجارت دپاره رانیوئ، ځای رانیوئ، د وسېدو دپاره نه و چې دی رابار شي، نو په هغه کې خو زموږ د پلا دا زده کړي چې څونه قدر عربي کافر ته اجازه شته چې په وطن کې تېر کړي. پر مدعي طویله اتفاق دی چې حق نه لري، لیکن داسې پام ورته وکړي اوس به نو څه کوو. بعضې علما لکه امام شافعي صاحب او مالک صاحب هغه ګر سره 3 ورځې وایي بلابد د اقامت اجازه دې نه ورکوي 3 ورځې. لیکن زموږ امام صاحب مبارک وایي هغه تر 1 کاله پر دا تقریبا ایمه ثلاثه موږ نه که مریض وو نو بیا تر مریضۍ تر جوړښت تر وخته پورې پروا نه کوي. دا 3 سره امامان پر دې دي چې 3 ورځې بلابد د اقامت اجازه نشته. خو زموږ د امام صاحب مذهب دا دی تر 1 کاله اجازه شته. تر څو پورې اجازه؟ تر 1 کاله. عربي کافر تر 1 کاله سړی ویزه ورکولی شي. چې ویزه دې ورکړه که د سړی د دې دپاره نه وي چې زه نه پکښې وسېږم، لیکن زه څه کوم؟ هغه نفس تجارت پکښې کوم، دکان پکښې کوم، پروا نه کوي. که دا وایي کس نه و بېرته چې تر دغه ډېره اندازه تېره کړي، تر کال ډېره اندازه کې تر دې کال د 1 کال دپاره دکان رانیسم، د 2 میاشتې دپاره رانیسم. او که دا چې ډېر ته بیا نه دی جایز. دا خو په جزیرة العرب کې دا ځکه چې مرکز د اسلام دی، په دې کې باید د دوی شوکت او دبدبه نه یې باید په دې کې ختم وي. دا یې بله او یروي استیامه دا خو دا خبره سوه طالبانو. بله خبره دا ده، صحیح خبره وایي دغه ده د پای هغه دا ده که مبزي و مدې طویلې ته کېدی نه دی جایز، او که نه کېدی بیا پروا نه کوي. خو دغه خبرې ټولې چې مبزي و مدې طویلې ته نه کېږي او د اسلام د اقامت نه رانیسي، د تجارت رانیسي، په جزیرة العرب کې هم دغه
مسلیات و امیر ته مفوض که امیر دغه مسلیات پکښې دی چې پروا نه کړي د تجارت لپاره د ځای رانیسي صحیح دی که امیر نه دی نه دی دغه تر ټولو اسا خبره ده څو شیان شول 4 شول د ایقار بیا 2 رقمار یو خپل په ځان کې احتمال لري 5مه موضوع ایقارات رانیسي په غیر جزیرة العرب په افغانستان کې رانیسي په پاکستان کې رانیسي اوس ورته اجازه ده که نه د کافر ملک پرېږدو کې رانیسي دا د خلاصو دا خو جزیرة العرب غیر د جزیرة العرب څه چې په افغانستان کې او پاکستان کې دا جایز دي که نه دي جایز طالبانو دغه عنوان چې هم زده کوي دغه زموږ علماو دا ویلي دي چې په نورو ځایو کې په محلو کې پروا نه کوي په خالي محلو کې پروا نه کوي په ښارو کې په ښار کې د څوک نه کوي نه دی پرېږدي بعضې دغه وایي طالبان ورته ګوره د آخري خبره چې دغه ځای واوري نو به ډېر شي وایي په هر هغه ځای کې که غلبه دوی ته کېدل جماعتونه ماتل کېدل کله داسې ځای رانیوي چې باره جماعت ماتل کېدی مسجد ماتل کېدی مسلمانان ځینې بانېدل کافران ګډه و دې کلي ته راتله دا کلي بسته جومات دغسې پاتې دی نو په داسې ځای کې دې ځای نه ورکړي دا امداد الفتاوا په 3 جلد 50مه صفحه کې دا وایي خو دلته طالبان د پای خبره دا ده وایي هغه دی یروي استعمه هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې هغه په کوپه کې چې هغه د دوی ښار و دغه رقم را ولاړ کړو په بصره کې چې د دوی ښار ونیول شو دوی ته ګزاره ورکړو شو د ګزارې ځای ورکړو شو لیکن په دې ځای کې چې جومات ماتل کېږي ځای به نه ورکړي ما په خبره اوس مو پروا نه کوي علیزمه کافر که را ولاړېږي زموږ علیزمه کېږي پاکستان ته راځي پروا نه کوي خو په دې ځای کې چې په کلو کې هم چې مسجد ماتل کېږي نه به کوي او په دې ځای کې چې د دوی شاعرو ته وده ورکوي شي هغه په بازارو کې چې خلک په خبرې هم به نه ورکوي او په داسې سارا په یو بغلو مغلو کې هغه پروا نه کوي چې اجازه ورته وکړي چې دوی څوک رانیسي هغه سره یو ځای رانیسي په خبرو په ګردو پوه شواست دغه الفاظ مو انشاءالله زده سوي که نه دي زده سوي ښه او دغه راولاړ شو هغه وایي چې مطلب کله یو شی ډېرېږي نه بیا سرخسیم دا وایي کونې خدای په دې خبره مو سر خلاصوي دا 5 دغه 5 عنوانو واش شپږم عنوان به درته ووایم اعضا د پاره د بیو د شرع هغه سلامتیا نه غواړي هغه د ړانده بیه هم هغه پروا نه کوي جایزه ده ځکه په ذوق معلومیږي یا په جس په لاس یو شی معلومي د هغه رقم د اخرس له هم پروا نه کوي د اخرس مولزاده ګونګ ده ځکه وجه دا ده چې هغه بیا ګوره مګر وکه په داسې اشاره باندې به یو اشاره وسي چې هغه مفهومه وي یعنې فهم یې سپره وسي هم پروا نه کوي دا ټول طالبانو هغه امداد الفتاوا 3 جلد 50مه مغني د ابن قدامه 4 جلد 148مه او روضة الطالبین 3 جلد 341مه او مواهب الجلیل 4 جلد 290مه بدایع الصنایع 4 جلد 322مه او د 116 تر 100 هغه 2 اتیا پرې هغه جلد اول فقه البيوع سر مخلاصو کومونو خلاص بل عنوان د 208 د شروع کوم دغه جلد اول طالبانو د شرابو خرڅول څنګه دي کوم په دغه الفاظ باندې سر خلاصو اتفاق د څلورو مذهب راغلي دي پر حرمت شاران دي لیکن په نفاس کې خبره ده طالبانو شراب کراولار چې شراب دغه شپږم عنوان ته ګور د امزاکي شراب کچیر راولار سي اغا سمن ولوجه کوم سمن ولوجه کوم بیا پر حرمت خو اتفاق دی لیکن د به پر نفاس څنګه دی دا نور مذهبونه دا وایي کچیر راولار سو که سمن یو کوم سمن یو به باطل ده زموږ د امام صاحب مذهب دا د کوم بیا او به باطل ده او که څوک کوم بیا نه و د سمن یو د یو به باطل ده ځکه ته مقصود یې واجب څوک چې مبيع کړي د دې تبدل سره کولای شي پر هر تقدیر باندې حرام دی نفس خبره د نفاس دغه په صورت کې نور مسکرات څنګه دي نور مسکرات هغه شراب نه دي شراب خو هغه نه دي زایشته د وغلا وقذب بالزفت
هغه خو هغه دی یا اوس لوی مسکرات دغه نبیذ التمر دی نبیذ العنب دی لیکن خو یو خرواله سره مستی دا اول غړپانه نه مستی دوه منه مستی سره درې منه دا څنګه دا طالبانو حکم یاران وای چې نه دی به جایز به د سنجاده په حرمت کې اتفاق دی چې د خرڅول حرام لیکن په دې کې خبره ده چې به یارانو بینه امام صاحب به جایز ده دلته په دا ځای ځکه امام صاحب فتوا پر کول په نفاس کې د به د امام صاحب چې به نفس نافذه ده پر دې باندې فتوا ده لیکن پر حرمت خود ګور دي اتفاق دي چې آرام کار کوي لیکن دا هغه دی طالبانو کوم په ځای باندې سر خلاص دا هغه خبره ده چې دا ځای ته پام وکړي چې بیا ما چې نافذه ده د یارانو پر کول ماشاءالله د نبي صد تمر او د نبي صد عنب نور ارته مسکرات شوي دویم بیا نافذه بوي دویم بیا نافذه بوي اوس نو خبر ته غواړم د بې په نفاذ کې خو سمن اوس نو پر دې ځابانې عمومي خبره ده یارانه وای کزر واره مسکر وي کزر واره ګون ته اتفاق دی امام صاحب دی وای کزر واره مسکر خو ما شاوه څوک نه به نفاذ لري نو بالکل دروینو د کوینو د هر شی چې د تاریاکو د چرس په نفاذ لري ولی خو غیر د علم په به په نفاذ خبره نشته لیکن پام ورته وکړي پر حرمت یې څوک دی هغه اتفاق دی خرڅول نه دي لکه شراب چې سړی سمن کې نو پیسې حلال دي شراب پکې شوار اخیستل حلال دي دغه رقم مسکر کرا ولا تو سری خرڅ کې خالی په به په نفاذ کې خبره ده تاری په خلاص ورته ګوري نور چې روپیه روا دي روپیه حلال دي حتی فزازا کې د شل الفاظ ویل شوي دي چې هغه دا خو دی ویل دي لیکن د شراب سره هغه مسکرات قسم خو ما چې د به په نفاذ کې نور په حرمت کې د پیسو د شراب او د روینو خو ته اوس بیا دې لګنه او د کوینو چپله تاریخ یو تاریخ شندوري ک نور چرس دا نور هیڅ فرق نه وسره په حرمت کې د چا سره فرق نه لري د شراب هغه په حرمت کې د چایا د بې په حرمت کې د سمنې په حرمت کې د عیدات فرق نه لري تاریخ نه یو تاریخ وتلی دي هغه بل ځای وای هغه په بل ورځ په سبق کې بیا دا خبره مکرر سبا اوس په دې خبره باندې سر خلاص نو څنګه الفاظ و د بې په نفاذ ګور دا داوت استراجه دي دا پر دغه رقمالوي یو مسله د ما چې سړي زباغه مسله وای نشات جلادي مسله جلاد حکم جلادي خو دې ما ته نه وای دی اوس ما ته راغی روینه پر خرڅ کړي مسله یې چې مولوی صاحب روین اتفاق پر حرمت راغلی چې دا آرام دي د سره حلال د حلال جات نه لري لیکن اوس به پر کړه دی وای نو خو به ناروای دلته بالکل یاران هم امام صاحب هم دا وای صدیق خلاص چې په به په نفاذ خبره نشته د به په نفاذ څوک ما چې یاران خالی به نافذ نه بولی په تمرو په نبیذ التمرو نبیذ العنب کې صدیق خلاص امام صاحب پاره کې څوک بولی پاره کې نافذ بولی ما خبر وګوره په دغه کې دواړه نافذ نه بولی په شراب کې دلته طالبانو یو ځای دغه توریم راغلی دغه بیا ورسره درته وای چې د روینو حکم عین د چا کړی هغه د خمرو کړی بیا ورسره درته راځي دا طالبانو بل و عنوان هم زده کړي باره په دا عنوان چې زده کړي نو باره په پوسي هغه دغه دی چې دغه د مار د لړم د غونډک د موږ په ډیرو سپور خرڅول هم د کوم قتل بیا هغه وګورئ د مار د غونډک د لړم د خټک د دغه شانو خرڅول هغه جایز دي که نه دي جایز بدایه وای نه دي جایز بل وای جایز دي بل وای لیکن اصح کول دا دی چې هر موزي حیوان کنه په مرتبه وبه جایز په خو پر مخکله دنیا یا ومر نو په خبر یا دونه وهم نه وستل د وسم ما خبر اته حدیث خبر الله راځي کبل یو فائدہ نه پر مرتبه پر دای موزي شی باندې د شوق د پاره چې د منظر یې شخوان کې شایسته وي سره د شایسته پاره نه سلام لام منتفع به لام څوک څه منتفع به لام صدق خلاص پامرته وکي حتی که یو د شي هغه یو حیوان پیدا دي چې بارا غټ مرغه پر راځي پر دی حیوان لیکن د خپل موزي وي هغه پر راځي بارا قرار دغه په وجه باندې زاغه د پاجه زاغه غټ حیوان ولسم په دغه صورت کې د دغه موزي حیوان فرق راوي دغه خرڅول راوي نو مارو لړم غونډک دا اوس په دوا وګډي په چا باندې ګډي هغه په دوا په شان چې ګډي پروا نه کوي د دې به بالکل جایز ده دا بالکل پکښه دا بل عنوان دا نو
طالبان د 288 بیا ګټو د 200 نیوي پرې اوس هم دا د ټول ورسته بیا نو په نور مرحلو کې به د خیر سره نور شانم پر ترتیب راو والله سبحانه اعلم.